مرسډیز ګاډی صرف او صرف په 100 روپۍ. جی ها، دغه شانتي یو اشتهار په اخبار کې لګېدلی و چې مرسډیز ګاډی صرف او صرف په 100 روپۍ باندې. ډېر خلکو به دغه اشتهار کتو او دا سوچ به یې کوو چې کوم پاگل د اشتهار ورکړلی مرسډیز ګاډي ته ګوره او 100 روپو ته ګوره. یو کس د ډېر وخت نه دغه اخبار ته ګوري، دغه اشتهار ته ګوري، یو سوچ یې وکړو دا کومه پته چې په دې اشتهار باندې ده دا ماته نږدې ده او راشه که چېرته چانس سي نو د دې موقع نه پیدا واخله. دغه سړی روان شو دی، په دغه پته باندې رسېدلی، هغه ورې ډزولی چې کتلي دي نو یوه بوډۍ ښځه راوتې ده. بوډۍ ښځه راوتې ده، دې کس ورته ویلي د اشتهار تاسو په اخبار کې ورکړی و چې مرسډیز ګاډی دی او قیمت یې 100 روپۍ دی. بوډۍ وی چې بالکل دغه اشتهار ما په اخبار کې ورکړی و. سړي ورته ووی هغه مرسډیز ګاډی کوم ځای دی چې وینو. دغه بوډۍ ورته ووی زما سره راځه ګاډی په ګیراج کې دی چې درته یې وښیمه. بوډۍ او دغه سړی ګیراج ته تللي دي او کله چې د دې مرسډیز ګاډي نه دا کپړه اوچته کړې ده نو دغه سړی حیران پاتې شو دی چې دومره ښایسته ګاډی او دومره فرش ګاډی صرف او صرف په 100 روپۍ. د دې بوډۍ نه په حیرانتیا سره تپوس کړلی چې آیا دا هغه ګاډی دی تا چې د کوم اشتهار په اخبار کې ورکړی و؟ او دغه بوډۍ ورته ووی چې هم دا هغه ګاډی دی، صرف او صرف 1800 کیلومتر چلیدلی او هم دا ګاډی دی. دغه سړي د دې ښځې نه تپوس کړلی چې واقعي د دې ګاډي قیمت صرف او صرف 100 روپۍ دی. دغه بوډۍ ورته ویلي چې او بالکل 100 روپۍ راکړه چې د دې کاغذونه زه تاله درکړم او دا ګاډی به زه تا ته حواله کړم او ته به یې بیایې. د سړي لاس او خپې رپېږي او په یره یره باندې جیب ته لاس کړي دي او دغه 100 روپۍ راغستې دي او دغه بوډۍ له یې ورکړي دي. دغه ښځې دغه کاغذونه راغستې دي او لیکلي پې هم کړي دي چې دا ګاډی د نن نه بعد دې سړي له ما په 100 روپۍ باندې ورکړو. سړی خوشحاله هم دی، حریان هم دی چې دا دومره د لکاو روپو ګاډی ما ته په 100 روپۍ باندې څنګه میلاو شو. په تلو تلو کې د دې ښځې نه تپوس وکړو چې په آخري پېښ خو راته ووایه که نه چې دا ګاډی تا ولې ماله په 100 روپۍ باندې راکړو. دې بوډۍ ښځې دې سړي ته وویې چې زه دې په خبره باندې پوهه کومه، زما خاوند دا وصیت کړی و چې زما د مرګ نه بعد به دا مرسډیز خرڅېږي او دا مرسډیز چې په څومره روپو هم خرڅ شي هغه ټولې روپۍ به زما دویمې ښځې له ورکولی شي. زه د هغه اوله ښځه یم او دا روپۍ به زه د هغه دویمې ښځې له ورکومه. ملګرو دا قصه به تاسو ته د خندا ښکاره شوي خو دا د خندا نه ده. په دې کې یو لوی سبق پروت دی، په دې کې یو لوی عبرت پروت دی. په دې کې عبرت دا پروت دی چې مونږه حسد، بغض، کینې داسې حد ته رسولی یو که یو انسان ته د یو شي نه پیدا میلاویږي نو مونږ وایو چې ده ته به نقصان څنګه رسي چې د ده نه دا پیدا لرې کړی شي. خو مونږ چېرې دا سوچ نه دی کړی چې پیدا او نقصان ورکوونکی ذات الله دی. ملګرو د نورو سره ښه کوئ ستاسو سره به ښه کېږي. نور ښو ته رابلئ الله پاک به تاسو ښو ته بلي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نورو ښو ویډیوګانو کتل دپاره تاسو د فیسبوک دا پیج چې کوم دی فالو کړئ، لایک کړئ او ښه کمنټ کوئ. د الله په امان.